السلام علیکم مینوالو تاسو ته پته را چې مونږ دلته راغلي یو د نیموړی بابا بڼ ته راغلي یو مونږ ورته عام طور د نیموړی بابا ځنګل وایو خو پښتو کې ورته بڼ ویلی شي دلته راغلي یو ډېر زیات کسان راغلي دي سیل راغلي دي څوک اخلي پخلی کوي څوک چالوبې لګولي چالوبې لګولي دي بلکې ګانې لګولي دي نو دلته څو ملګري راغلي د دوی نه تپوسونه کوو ملګري ستاسو نوم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې موږ له دومره وخت راکړو او موږ دلته چکر له راغلي یو دلته تاسو له کوم ځای نه راغلي موږ د مردان کنډرو نه د مردان کنډرو د دې ځای پته اته د چا درکړې وه یا مخکې راغلي تاسو دلته موږ مخکې هم راغلي یو چکر لپاره دا ډېر ښایسته ځای دی موږ دلته بابا صاحب له هم راځو چکر لپاره نو تاسو د بابا صاحب مریدان یې که نه دلته د اخلي پخلي او د ګپو شپو وغیره لپاره یا تاسو انجوایمنټ کوئ د هغې لپاره دلته موږ هسې ګپ شپ له راځو پخلی مخلی وکړو ځان له او هسې چکر مکر هم پکې وایي هلکان پکې تصویران مسویران وباسي ملګري تاسو رقم دی تاسو دوی سره راغلي یې ټول یو ځای نه راغلي ها تاسو یو ځای دې ځای کې تاسو څه نوي مخصوص کړل چې لکه خلک کنډراتو ته ځي د دې ځای نه او تاسو دغه ځای نه دلته راغلي نو دلته څه نوې مزه څه خوند دا یو ملګري ریکویسټ کړی و موږ دا ځای نه و لیدلی حالان کې ملګري د دې ځای و ولې دې ځای نو څه تعلیمي لحاظ سره یا څه روزګار لحاظ سره مو ورسره تعلق و نه داسې دوستانه هم و ستاسو ورسره دوستانه وه دلته تاسو د دې بڼ باره کې څه وایې چې څه خوند مزه یا د اختر موضوع مطابق څه ویل غواړئ بس یاره ځای خو ډېر مزېدار دی ماشاءالله موږ به پیله ځل ولیدو او خوندونه هم ترې واخېسته تصویران هر څه هم پکې وي د تکل ټي وي باره کې څه وایې چې دوی دا چینل چلوي تاسو دې باره کې څه وایې چې دوی د خلکو نه ریکارډینګونه کوي د تکل ټي وي موږ پهله ښه شکریا ادا کوو چې موږ له وخت راکړو او دا خبرې رانه وایي چې انټرویو رانه وکړله مینوال ته نورو خلکو ته به تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دلته راتلل پکار دي که نه دي راتلل پکار او پکار دي ځکه چې ځای ښه مزېدار دی جعفر صاحب ملګري مونږ تکل ټي وي طرفه راغلي یو ستاسو نه د دې ځای د دې موقع مناسبت سره تپوسونه کول غواړو ملګري تاسو را کوم ځای نه راغلي شب قدر نه تاسو راغلي او تاسو ملګري دوی سره یې ښه نیموړی بابا نه تاسو څنګه خبر شوی مخکې له چا معلومات درکړو یا د چا په ترو باندې تاسو دلته راغلي او بس موږ مخکې موږ راغلو چکر نیموالی اوس بیا ورته پروګرام جوړ شو نیموړی بابا ځنګل باره کې تاسو څه وایئ چې دلته لکه سکون دی یا داسې څه خوند مزه دی باره کې تاسو څه لږ د پرسکونه ځای دی مزدار ځای دی ښایسته دی لکه داسې شور شراب هم پکې شته دغه مرغو چغار دی پکې د مرغو چغار پکې ملګري وایي او دلته وایي سکون دی بل تاسو به کتلي یو نن سبا د کرونا د لاسه را حالات ډېر زیات ګډوډ شوي دي که نه نو څنګه خیر دی ټیک ټاک له کوم ځای نه راغلي ملګري مونږ چې پېښور نه راغلي یو پېښور نه کوم پېښور کې د ابدرۍ کلي نه ایرپورټ ته رانږدې دي دلته څنګه راځي بس دلته د هلکان را روان شوي دي په شغل میله باندې وایي چکر لدو غوټه یو هفته وشوه دي بس موږ هم ورته راځي چې دوه الله نامه والي او ډېر ښکلی او ښایسته دی چې دلته تقریبا څه اتلس کاله مخکې دلته راغلی هم دي خو دا ځای چې کوم و دا پوړی موړی نه وي دي بس صرف یو کچه لار وه د بابا نه یو جنګله ته ووځي او ډېر ښکلی هغه وخت کې هم ډېر ښکلی پوزیشن و ډېر دغه خو دا ټایم کې هم لکه ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر ښایسته پوزیشن کې دی د هر ځای نه ورته خلک راځي ښه په مینه محبت سره دي ډېر ښایسته پې باندې دا علاقه لګي ډېره خوږه او ښکلې علاقه لګي او الله دې دا علاقه آباد او سرسب لري د ټول عمر دپاره دي نیموړی بابا زیارت هم وکتو او ډېر ښکلی زیارت دی ماشاءالله دربار هم وکتو درم بس ډېر یو سکون دا مینې محبت د خلوص ځای دی په احترام سره سړی راشي ښه دوا سلام ورته وکړي او چې کله په صحیح معنو سره کښېني بیا ورته محسوسېږي چې واقعي چې دا د الله نیاز دی مننه ډېره مننه دلته یو بل ملګری وایي دوی خواله ورته سلام علیکم او څه نوم دی ملګري زما هارون نوم دی دا کوم دی پېښور یونیورسټۍ نه چې راغلی یو دلته ملګرو سره ښه دي خو دلته چې ما یو شی نوټ کوه چې دا کم خلک دلته د ټور د دغه لپاره راځي نو دې ونو سره هور لګوي خاص کر د ونې د بیخ ته نو ډېرې تقریبا ټولو کې 80% ونې چې ډېر لاندې نه وسوځېدي دې مهرباني وکړي چې دا ونو سره نږدې هور نه لګوي نو خپل انجوی دی کوي مطلب چې ونه نه خرابي او چې پارټي هر قسمه دغه کوي خو مطلب دا چې د ونو بیخ ته دا هور دی نه لګي مهرباني به زما دا وي ځکه دا یو نیچرل بیوټي دا یو قدرتي دغه دی منظر دی که نه
مهرباني دي وکړي چې مطلب د دې د خاص کل خیال وکړي دا ځوانان کوله بس زما خو دا میسیج دی او مونږ دلته هر کال د راځو او ډېر خوند او ډېره مزه مونږ د دې ځینه ډېره مننه تاسو ډېره مهرباني راځئ زیارت په دې چې زیارت وګورئ.